دغه کورونه و د دبۍ یا زمړی وان زموږ دي نو چې زمونږ دي نو تی چیرې بیا خطو مه وایه چې زمونږ دي سپی د چا دی سپی هم زموږ دی شوده بابا حاجي لالا ښه جوړ یې خیر اوسې امین کله دا پټاو دی که نه وای زین الله خان دا شاوخوا د رختې کې راوړي ښه زین الله خان نن چیرې ځو نن د خیره ځو ارغسان ته د ارغسان څه چې راسته بیا به پروګرام بل یې د انشاءالله خیره سره که خدای کول نو ډېر ساعت مو د سره تېر شو ښه خیر اوسې او ارغسان څونه لار ده د ارغسان انشاءالله یو 40 دقیقې لار ده یو څو کیلومتره به وي ته تقریبا دغسې 80 کیلومتره به وي ښه او اوس چیرې یو نو د دا کوم اوس په ځای عینو مینه کې اوس په دومه عینومینه کې یو او روان یو ارغسان هلک بابا هلک بابا رجال هلک دی هلک دی الله راولي جوړ سلام جان په ښه در ولي ښه په خیر خیر خیرات شه بخیر شکر کورسیان ته جوړ دي خیر خیرات الله سړي جوړ خیر خیرات شه بخیر ارغسان ته باندې جوړ خیر خیرات خیر سيتونه کورسیان ته جوړ دي خیر بخیر نصیب سال الحمدلله ارغسان ته باندې استلی په دنيشته وخت کې یا نه دا دی وخت دی لار سمه ده ان شاء الله لار سمه ښه ځانو ته تللې په دنيشته کده اساس سره لار سمه وخت نو مکه نو اول به ویل دی بیا د جامع جار کې د جامع خدمت کې خاص بالا بس الله پاک دې قبول کړي والله لکه خدمت سره شه مشتمر خدمت ان شاء الله پاک دې وخت زیات بس الله دې خوشاله لره د الله په سلام علیکم نو دغه دی سهار دی د عینومینه هوا د عینومینې ډېره ښه هوا ده پاکه هوا یې ده په ښار په د نور شاوخوا کې لږ باد دوړي او ککړتیا یې د موټرانو دلته نو ماشاءالله ډېره ښه ساحه ده ډېره ښه پراخه هوا ده او سفر دا دی شروع کړی دی د خیره و ارغسان ته ارغسان ښه غرونه لري تېره پلا چې تللی وم ارغسان ته تقریبا 25 کاله کېږي 25 کاله به ځام کېږي برابر نه کېږي اوس به یې بیا ووینو ارغسان هغه کوتلونه هغه غرونه امین کلا ته به ځو د خیر سره ارغسان کې به جنګونه هم سوي زین الله جنګونه ټینګ جنګونه سوي دي د چا او چا تر مابین د طالبان او د طالبان او د بل امریکایان پاوی فضل وسه په ارغستان کې ارغسان په انګلیسي باندې و د طالبان ارغستان دا واجی سره بس سره تقریبا تیاری به سره نیسو دی ولاړی چې دغه اوبه مو به واخلو د واجی ساسې ده دلته سلام علیکم ته څنګه یې هیڅ غواړې سلام علیکم ستا نوم چیشتی د دې نوم چیشتی ها ته ویل دی بد کې بد مه کو او هغه عاجلو دی ته ویل دی بد کې دا ستا خوندې دی که یا دا هم یې خور ده ښه دا دې خور ده نو راسه رانږدې شه نو پېشکې مې یو چاکلیټ رانږدې شه چې مخکې راسه هغسې
دا ترافیک یې دلته په موټر ولې و څنګه دې بیا ورته دغه که دا یوې څنګه سار یوې دا بجې منتصار دی راغلی دی بمبار دی کوم دغه سنګسار دی دا منتصار دی دا بل سنګسار روانه دی ماشاءالله ارغسان دی سنګسار دی دغه دی او تلا دا پره ووځه بیا وغورځه تاسو دا بیا دروي دا بیا د الکان د غریب خلک راځي د چادرانو د بوتلان ټولې بیا خرڅوي بالکل شامبو کلک کلک پلمیټ د څو میاشتو زاړې کلچې کلکې پر موټرسایکل چې به د یوه ځایه تللو د کلي سابل ته سپیان به راپسې وه غپلی مې خان کلی دا نو مدسا کاته اوس ورته ګوره غرونه شروع شي اوس دا نو مهم ځای دی انزلا منظرې کوه سیلونه کوه دا بیا نه میلاویږي دا ځای دا ته موږ په ډېر سپیشل امید راغلي او دې ته زه 25 کاله نه یم راغلی دا یوې ارغسان دی دا بل افغانستان دی راغلی دسترخوان دی راغلی دسترخوان دا ته در اوسه راغلی او پلان نه دی تللی مکو نه راغلی زما خپله دا دوم وارې دی څه وایې بله له چا سره راغلی نجاست سره ښه دې خوا نه به دي چا کسې خپل ځای مه ځئ خپل ځای مسجد کې کومه وظیفه دا سړک ملکیانو جوړ مکه خپل په پیسو دوی خو نو کله د خپل د ځان لپاره جوړ تاسو څه دشت بیابانونه یا مڅاکا څه ځایونه
به نو د هغه تر سنګساره پورې د هغه واه دغه تخار که څه نومې ارغستان ولایان نو لري داسې دا ته فکر وکړه په هغه زمانه کې دا شان نه وه دا خامه دغسې سړک باندې روان و په څومره وخت کې په ډېر بسته ورځ یې نیولې چې تر بولدکه به تللې د هغه ځایه سهار وختي هغه وخت کې به دوی دا مجاهدینو ته هم دغه ورکول د روسانو وخت و دا مجاهدینو ته به یو څه غنمو شان میان وروړله اوړه و غنمو دا په غره ته به یې په ټکټر کې ورخېژوله هم به زور سره و نو حنظله وګوره سیل وکړه دغسې صحراوي دي وګوره دا مخامخ لکه هغه د امریکایي فلم کې یاد دی زین الله خان دا پټاو سوی و دلته دا ډبه پټاو کړی ده ژړه بوشکه نه ده ژړه بوشکه حذیفه لاره وګوره څنګه سپیه تو خو یې دا داسې ونیسه ټول یې نږدې کړه دغسې کورونه وه د بغداد په دبۍ اپس هر ماشوم ښه ښوونځي د دروړکتونه در پوهنتونه جنګونه چې نوی جوړ کړي ده یا جمپونه چې لږ معلوم کړي وای واه یو رنګ من جوړ کړی هغه تلای نومې د جمهور سره ده څنګه اعتراض ده دا د تراکه دا ویډیو هغه کورونه وګوره وای چې زه کوچنی وم هم دغسې کورونه وه هلته ارغستان کې ښه سړک یې نه دی احمد صاحب ته ډېر زبردسته سړک دی وای هغه هم په خوا کې راغلی ښه بیا نه ودرغلی حنظله وګوره نو سیل وکړه دا خوا بیا تا یو غره ته خېژو زه هم خېژم ته به هم خېژې دا غره ته خېژو بوټه را بار کړی وه اوس هم ګران دي بوټي پخوا خو ډېر ګران وو یو سم دی څو دي په 50 افغانۍ من دی نو ارزانه دي څلور نیم کیلو به 50 دی او نو د میاشتې به 2 کیلو بسیږي د کورنۍ چې صندلي وو هغه پکې کوي یو سل مانه بسیږي د ټوله ژمي یا د څه شي بس یو میاشت یو دا دی خر په چاینۍ ژوند دا وینه اوس هغه روډ چې رابهیږي هغه ورته چې تللی وه چې ما ته ته داسې په دغه روډ چې وتلی وه ارغستان دا دی بله کاډه وینه دغه دره د ناوه ده ریل قرار پرېږدو چې څه دی
بل کار پرېږدي. ته پناه والا کار نه کوي. د دوی کوچني تلیفونان به هم کار نه کوي که نه چا د دا خلکو دغه یا هغه د رحمان هغه د محمد ساکه وینه مې وای دوی دي څه وخت راځي بیا دا مو دې بدله به یې اوس خو نشته بره داسې هوا ده و داسې څه بره به یې رنګ ته زیاده ارغستان پل نو خبره چې پر واوښته هغه پله لاندې بره به یې نو دلته به حکومتي دفتر دغه هم نه وي داسې او یوه پوسته ده تاوه یوه پوسته مخته راځي نو هغه چې تلیفون یې کار نه کوي بل مخابره وشل دا غره ته وخېږي بیا کار کوي مخابره لري یا سټلایټ او هغه بیا ورسره معلومات سره درکولی شي بچانې دلته یې یوه ډبه پټاو کړې ده انځله وګوره دا اوس دغه ځای هو پوهېږې ولې دا مات دی څه معنا جنګ دلته هغه مین ورته دغه کړی دی ودرې ارې دا سپی دا خر څه پکې دا خر څه پکې ولا مې کور ته ستا دی وه د بل خو به نه وي یا دا زموږ دی زموږ هغې دي یا زموږ دی وه زموږ دي وه زموږ دی وه نو چې زموږ دي ته څه کوې وام زموږ دی زموږ نو چې زموږ دي نو ته چېرته بې په دې موټر پسې وتړه زیاتي بې کش کو یا زمړی وان زموږ دی نو چې زموږ دي نو ته چیرې بې خو مه وایه چې زموږ دي سپی د چا دی سپی هم زموږ دی سپی هم زموږ دی سپی لا ستا مګر دا خرونه خو نو مه بیایه نو نو خرونه خو زما نه دي زما د پلار دی ښه څه پکوئ چیش پر باروئ دا اوبه پراوړه اوبه په د لرې څه لکه نږدې یا له نږدې ښه دوه دي که دا دوه خرونه دي که نور هم لرئ یا نور دوه دي دلته دې په چیش ډېر ساعت تېر دی د کور سره د په چیش دې ډېر ساعت تېر دی په سیم ډېر ځان نه ده تېر په چیش دې ډېر خوښ دا څنګه نامې بوټونه دي دا چیرې وه دا مې واخیسته د کومه ځي په میله کې ښه په څو په 1100 کاله په 1100 کالداري څه ووایه دونه پیسې د کومه وې ما پلار راوړ ښه نامیان دي میله چیرې جوړېږي روراباد سره دا خو ډېر زورور بوټونه دي څو عمر یې کېږي اوس به یوه میاشت کېږي یا دوې میاشتې په خوشحاله یې دا خو ډېر زور د مخه دې څه رقم چپلکې دي وې ښه دا سپی خو هم کوتۍ ده وه نور کتریان لري چیرې دي هغه بیا هغه کور دی ښه ښه اوس زه تا ته یو 500 درکړم ته بیا څه په وکړې دلته خو دوکانونه هم نشته راکړه میده لرې انځله زه چې تا ته 50 درکړم 50 افغانۍ ته څه پکې ستا نه غواړې 100 درکړم که 50 100 واخله 100 درکړم که 50 ستا دا دې زما ستا سلی درکړم که 50 واخله غواړې مړې ته واغلا کومه دې دی لاړو نوم دې چیش دی نوم شراب ښه د پلار نوم دې چیش دی احمد ګل کور مو چیرې دی کور
خیمو کې یاست کښتۍ کې یاست ها په خیمو کې یاست د څه وخت څه د کاشه ها د څه وخت څه دلته یاست دلته وسران ښه ځه ښه مو وکړه پلار ته دې سلامونه وایه دا چې پاچا د خوا او دا چې زینلا د خوا سره وکړه مرکه در سره مرکې مرکه ودر باندې پېړ سه او د مرکه به ګرم ماته راواسته دغسې د روایه زرغون بیرغ دی دا د څه معنا والله کله چې ملک ما شان یې لاندې ورچولي یو کیسه ده بیا یو شی کرلی دی دا ښه هغه ته بل ځای بیا درې و دغسې یو مسکین راکې روان او دا د دوی کورونه دي انځله دا هلک چې و هغه یې دغه کور دی خو هر ته لارې ته هم ګوره چې پکښې د غمونه کیوام په کاسته نه خو چې په غلطي کوم غرق په غلطي کې دې نه غرق کوم مړه تاخیر به دې پیو کړي پیو څه معنا پیو زما د ځانه جوړ کړی دی اصطلاح هغه د زه هغه اکرما ته وایم هغه کوچنی دی وایم پیو دې کومه نه نوکاره دې کومه یا دې خوښ کومه خو دا ما د ځانه نه کوچنیانو ته چې باو سوم او سوم یا ببۍ سوم دلتې مرته پټاو کړی دی دا پټاونه یې د کوم سامان یې د کومه کوي پاکستان ښه په لارۍ یې راوړي پټاونه یې دوه پر تیار کړي دا خو یو پټاو سه او مخ ته دی بل ورته کوي چې نور پر راس بل ته دی دا دی غار ښه دغه ځای خو تازه سوځلي ما یا دا وخت کې هم وګوره دا څنګه خونه شو دا بابا جلالا شه جوالیا خیر اوسه امین کلا امین کلا چیرې ده څونه وخت بعد به ورسېږو دا کوم ځای دی دا کوم ځای دی دا بابړه ده دا په امان کور ودان خیر اوسه جوړ اوسه چای وکړو چای وکړو ودې بابړه دغه ده تاج عبدالله تا پرون خوب نه درتلی چې دا بابړه به چیرې ته ودرېږه مسلمانه دا پټاو دی که نه وای د بیخه یې راایستلی دي په بابړه کې پټاو تا نه ولید بابړه چې د زید مور بابړه چې ما پټاو بابړه کې ښه غټ مین ورته پټاو کړی ای ارغستان ووایه دلته وګوره هلته وریځ ده چې د دغه ځای کې سایه ده وینې دلته به ځان برای یو دانه چیک پاینټ راځي مخته راشه اوس ګوره چې که غرو ته باندې راوړه انزله وګوره غرونه
بس چیرې ځو وګوره لوړو غرو ته خیژو د خیژو دا وريځ روانه دي وینې هو، دا وځي ده. مس په وريځ او کومه ده لوړه نه وړه هغه د دې خواته ځي اوس بېرته راکېږي کوتل دی وګوره واریالی کړ هغه د دغه موټرسایکل سره د ورځ اوس دا د پراغره څنګه ځغلي ته وګوره دغه سو روانه ده چې ته تیز کې اره به په درامین کلا پورې په ورځ کې روان یو دغه درمل چا مکه ده مکه ته دا څنګه ځغلي وريځ هاي That's Chamwaka. Thank you.